تاسو خی تاسو مرګري اشاره کول درې نو د لاندې بر سټیج نه اشاره مې درته ځکه نه کولې چې خراته نه لګېده نو بخنه شعرونه به وایم دا ډراکوي مې صرف شعر واورئ ځکه مې فکر په جذبو کې ګرځي ستا تصور مې په لیمو کې ګرځي نیازکه ځکه مې فکر په جذبو کې ګرځي ستا تصور مې په لیمو کې ګرځي دلته د ورځې پرنا کې راځه هغه خوغلي وي چې په شپو کې ګرځي دلته د ورځې پرنا کې راځه هغه خوغلي وي چې په شپو کې ګرځي دوی کرنا د شونو امن مومي دوی به مړه کېږي چې تیارو کې ګرځي دلته شپونکی د دې نه دی خبر دلته لیوان ګډو بيزو کې ګرځي دلته شپونکی د دې نه دی خبر دلته لیوان ګډو بيزو کې ګرځي لیواله دلته نظام ټول بدل دی لاندې میان خړو بو کې ګرځي زما د مات زړه په خندا پوي شه زما د مات زړه په خندا پوي شه لږ غوندې ما سره اشنا پوي شه نیازکه زما د مات زړه په خندا پوي شه لږ غوندې ما سره اشنا پوي شه که په مینت وي مانه نه ده پاتې که په دولت وي دا بابا پوي شه که په مینت وي مانه نه ده پاتې که په دولت وي دا بابا پوي شه زمونږ په منځ کې دې څوک نه راځي بس مونږ پویه شه او دا پوي شه زمونږ منځ کې دې څوک نه راځي بس مونږ پویه شه او دا پوی شه دغه بلا دغه باچا راوستي دغه بلا دغه باچا پوی شه دغه بلا دغه باچا راوستي دغه بلا دغه باچا پوی شه قربان شم منم کوم دغه بلا دغه باچا راوستي دغه بلا دغه باچا پوی شه او دا دلګان یاران اخر تکا لیواله دغه سره بیا پوی شه دا دلګان یاران اخر تکا دا دلګان یاران اخیری تکا لیواله دغه سره بیا پوی شه ډېره زیاته مننه کوم څه شعرونه وایم بیا نظم وایم نه دا راته ډېر ګران دی دا ورته ګورې د مینې نه وایم ښه تاسو ټول ته دې معلومه وي چې دا ماته ډېر ګران دی دا انور خیال دا زما ډېر ماته نږدې دي او دا ټول نیازک خان هم د چا مینې له انجام دې سړی نه اخلي رخصتونه په ماښام دې سړی نه اخلي ډېر بېوسه شي سړی په ځینې وخت کې امیر صاحب ډېر بېوسه شي سړی په ځینې وخت کې ډېر بېوسه شي سړی په ځینې وخت کې د سړي نه انتقام دې سړی نه اخلي که په قدر وي په غر دې سړی واوړي که بې قدره وي یو ګام دې سړی نه اخلي که په قدر وي وایم که په قدر وي په غر دې سړی واوړي که بې قدره وي یو ګام دې سړی نه اخلي بعضې نیم پسې دې کلی سړی پرېږدي د دې بعضې نیم سلام دې سړی نه اخلي بعضې نیم پسې دې کلی سړی پرېږدي د دې بعضې نیم سلام دې سړی نه اخلي که د چا د لاس خوږو نه څوک یېرېږي نو د چا د لاس نه جام دې سړی نه اخلي دې ساده لیوال ته ووایه یارانو د یو چا نامه مدام دې سړی نه اخلي د یو چا نامه مدام دې سړی نه اخلي دغه کاغذ د ملګرو راکړی چې دغه ورکي ووایه چې په سخته کې پکار دی هغه پلار دی چې په سخته کې پکار دی هغه پلار دی چې د هر څه ذمهوار دی هغه پلار دی چې ښکلا د کنډر کور ده هغه مور ده چې ټول چت پرې ایثار دی هغه پلار دی چې ښکلا د کنډر کور ده استاد محترم چې ښکلا د کنډر کور ده هغه مور ده چې ټول چت پرې ایثار دی هغه پلار دی چې لوفر دی لیونی دی هغه زوی دی چې بیا هم تابعدار دی هغه پلار دی چې لوفر دی لیونی دی هغه زوی دی چې بیا هم تابعدار دی هغه پلار دی چې نه بد دی او نه ښه دی هغه تره دی چې نه بد دی او نه ښه دی هغه تره دی چې سم ښه دی او سم یار دی هغه پلار دی زمنم د مټو زور دی سکه ورور دی د لیوال چې پې جوړ کار دی هغه پلار دی ډېر مننه کوم دغه نظم درته وایم پته نه لګي چې څو ستا فرمایش اخره کې کومه فطرت ښه پته نه لګي چې څو پته نه لګي چې څه وه په دې سترګو مې تیاره ورنه ورځ را باندې شپه وه
په ناکامه زندګۍ کې د ناکامه ژوند کیسه وه داسې کومه کشاله وه چې زما په وس کې نه وه چې د ستا نه دې جدا شم نه بیخي مې خوښه نه وه چې د ستا نه دې جدا شم نه بیخي مې خوښه نه وه ښه نو چا نه مرور شو او د چا نه ګیله وکړو که اسمان تندر ګزار کړو د اسمانه ګیله وکړو که باران مو کاله رنګ که د بارانه ګیله وکړو مونږ کې څوک دی ملامته او د چا نه ګیله وکړو مونږ خواران چې کله تنګ شو نو جانانه ګیله وکړو ګینې مونږ د چا د څه یو په مثال لکه واښه یو څوک مو څه کوي جانانه که وو که نه یو نه یو چې تا پرېښي یو قسم دی ښه د زړه در نه خفه یو بس د ستا نه پرادې خوا نه د بد او نه د ښه یو نه مو کار او څه روزګار شته بس په کلي یو پراته یو مونږ مینه څه کوله خو بس لږ غوندې دوکه یو اوس دې مخکې الله خیر کي بس د ځان سره اخته یو زلیواله کیسه ختمه زلیواله سرچپه یو زلیواله کیسه ختمه زلیواله سرچپه یو دغه یو نظم وایم د فاروق فطرت په غوښتنه خو تاسو ټولو ته دې ډالۍ وي په ډېره مینه باندې دا کیسه یو اندېښنه وه دا غوښتنه تا کړې وه که نه دا کیسه یو اندېښنه وه دا کیسه د بلتانه وه تاسو ته یاد وي چې په دې نظم کې به خلک وایي چې شاعري خو څه دروغ وي او څه رښتیا وي خو زما چې څومره خیال د دې کې به دروغ ماته نه ښکاري ډېر په مینه یې واورئ دا کیسه یو اندېښنه وه دا کیسه د بلتانه وه زه چې لږ غوندې رالوی شم لږ خو په ښو او بدو پوه شوم ایسته ورک شومه د کلي ایسته ورک شومه په ښار کې نیازک خان ایسته ورک شومه د کلي ایسته ورک شومه په ښار کې د دې ښار په ښکلاګانو د دې ښار په رڼاګانو زړه مې بایلو ځان مې بایلو د دې ښار په خنداګانو زه په دې جهان کې نوم چرته ومه بل جهان کې داسې ورک ومه په ځان کې لږ کومه په اسمان کې څه مو خپل عمل ښه نه و او څه لږې شان پیسې وي څه مو خپل عمل ښه نه و او څه لږې شان پیسې وي څه مو خپل زړه کې مستي وه څه وړې وړې نشې وي وایي څه ژرنده وه خرابه څه دانې ورته لمدې وي څه مو خپل نصیب خراب و څه د وخت دا تجربې وي څه یادونه د سپوږمۍ و څه مو نورې مسلې وي څه یا ځکه څه یادونه د سپوږمۍ و څه مو نورې مسلې وي ژوند که ښه و او که ورانو خو بس وخت و او روانو لیونتوب په مخه راغلی زلمیتوب په مخه راغلی نو سپوږمۍ شوه را په یاده لیونۍ شوه را په یاده د خپل کلي په لور لاړم د خپل سلي په لور لاړم چې مې کلي ته ورپام شو تمامي عقل مې هم شو نه ګودر و نه چینار و نه ښکلا وه نه سینګار و هم حجرې وې شاړې پاړې نه رباب و نه ستار و نه په بیره کې زانګو وه نه په بیره کې چغار و نه په کلي کې سپوږمۍ وه او نه په کلي کې ریبار و نه په کلي کې سپوږمۍ وه نه په کلي کې ریبار و پټ په زړه کې مې له ځانه لیونۍ پوښتنه وکړه ما په کلي کې له چا نه له سپوږمۍ پوښتنه وکړه نیازکه پټ په زړه کې مې له ځانه لیونۍ پوښتنه وکړه ما په کلي کې له چا نه له سپوږمۍ پوښتنه وکړه وي بله ورخه تېرې ما بس پوښتنه وکړه وایي څه که مه کړې لیواله تا یې اوس پوښتنه وکړه وایي داسې مه وایه چې کله او داسې مه وایه چې ولې خو مودې کېږي لیواله چې سپوږمۍ تندر نیولی دغه تندر له اسمانه راګزار شو ناګهانه په دې ګز طرف مې درشي چې رایاد مې شي جانانه چې رایاد مې شي جانانه ډېره زیاته مننه به کومه ښه ما سره د روایاتو به خیال وساتو دغه وایما هله پیره بابا راشي هله پیره بابا راشي دا د دې خلکو سره په خبره باندې پوه شي هله پیره بابا راشي چې خبر په انتخا شي د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي هله پیره بابا راشي چې خبر په انتها شي د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل خپل ذات کې د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بش پسمار یو سولم هوکي بیرته تلو خپنې وکي بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بیرته راکتو کې دا د کوم رقم انداز و چې په دې کې دې څه راز و نه تپوس کړي نه څه لا کړي بس زموږ د زړګي غلا کړي زه په مینه څه پوهېږم ته په ټوکو کې رښتیا شي هله پیره بابا راشي هله پیره بابا راشو ته چې داسې په خندا شي بابا ته چې داسې په خندا شي لکه زرګه په یو سا شي ته خبرې لیونیا راتاوان به هم به ماشي ته چې داسې شور او شر کړي اوس به ټول کلی خبر کړي بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه یو زموږ خالي جیبونه بل د خلکو پیغورونه یو ناترسه زمانه شي بل زموږ خوار نصیبونه دلته ساس کې هم گویا شي دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز به توی کي د الزام سپېره بادونه نا خبره به رسوا شي هله پیره بابا راشي هله پیره بابا راشي بابا
بیا خبر له پښتونخوا شي، بیا خبرې له نظام شي، بیا خبرې له باچا شي، په توبو به توبهګار شي، مجبورن به په ژړا شي. عدالت نه که خبر شوي، حقیقت نه که خبر شوي، د ځنګل په شان قانون دی، ریاست نه که خبر شوي. دلته ځای په ځای وژنه، نه تپوس ته نه پوښتنه، بس عیاش عیاشي ده، زوروره بدماشي ده. زه لیوال بیخي کمزوری، مهربانه پاک الله شي، الله پیره بابا راشي. ډېره زیاته مننه به کوم، بس نوره مې مرۍ کې ناسته. مننه